Hello, my dear students, and welcome back to my YouTube channel. Today, I will share you some powerful English proverbs that can change your mindset. په نننۍ ویډیو کې مې درته د انګلیش ښکلي متلونه راوړي ان شاء الله چې په ډیر ښکلي او آسان انداز کې به درته تشریح کوم او هغه متلونه دي چې موږ ټول په ورځني ژوند کې کاروو. نو لومړی متل موږ وایو رښتینی دوست یا ملګری هغه دی چې په سخته کې په کار راشي. نو په انګلیش کې داسې وایي A friend in need is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed. یعنی ملګری یا رښتینی ملګری هغه دی چې په سخت وخت کې په کار راشي. نو دویم موږ وایو چیرته چې اوسې په خوی به د هغوی شي. نو په انګلیش کې وایي When in Rome, do as the Romans do. یعنی چیرته چې اوسې په خوی به د هغوی شي. او دا متل که تاسو اورېدلی بیخي عام دی زموږ په جامعه کې. نو when in Rome, do as the Romans do. چیرته چې اوسې په خوی به د هغوی شي. بل یو ښکلی او زبردست متل چې موږ هر وخت وایو او د مشرانو نه هم ډیر زیات اورو چې په هر شر کې یو خیر وي. یعنی خلک وایي کنه په دې کې به دې وي خیر وي. نو داسې وایو Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. یعنی په هر شر کې یو خیر وي. Every cloud has a silver lining. بل وای څه چې کري هماغه به ریبې. یعنی څه چې دې وکړل هماغه به در سره بیرته کیږي. یعنی کوم بد چې دې کړی دی د هغې نتیجه به وګوري. You reap what you sow. You reap what you sow. یعنی څه چې کري هماغه به ریبې. نو په بل نمبر کې مونږ متل لرو وایي کوی مه کینده د بل سړي په لار کې کنه ستا به د کوی په غاړه لار شي. نو په انګلیش کې وایي What goes around come around. What goes around come around. یعنی کوی مه کینده د بل سړي په لار کې کنه ستا به د کوی په غاړه لار شي. یعنی د بل چا سره بد مه کوه کنه هغه بد به تا ته راوګرځي. بل نمبر وایي سړی په یو ورځ نه مولا کیږي. یعنی غټ کارونه په یوه ورځ کې نه ترسره کیږي. نو موږ په انګلیش کې وایو Rome wasn't built in a day. Rome wasn't built in a day. اوس ګوره wasn't په دې سنټنس کې د SMR past tense دی. مونږ د S او M دویم شکل چې دی was لرو. بیا wasn't نیگیټیو شکل دی. Rome wasn't built in a day. یعنی سړی په یو ورځ کې نه مولا کیږي. انسان د ظاهر نه مه قضاوت کوه. یعنی د انسان په ظاهري څیره باندې قضاوت مه کوه. Don't judge a book by its cover. Don't judge. Judge فیصله کولو ته وایي قضاوت کول. Don't judge a book by its cover. وی له ډیرو خبرو نه عمل ښه دی. یعنی خبرې کمې او عمل ډیر. Actions speak louder than words. Actions speak louder than words. له ډیرو خبرو نه عمل ښه دی. وی بې زحمته راحت نشته. یعنی چې زحمت تیر نه کی راحت ناراضي یا ګټه نشي کولی. No pain no gain. پین درته وایي gain د یو شي حاصلولو ته یا لاس ته راوړلو ته وایي. No pain no gain. بې زحمته راحت نشته. وخت طلا ده یا وخت پیسې دي. Time is money. یعنی وخت چې دی ډیر قیمتي دی. Time is money. نو هیله لرم چې د دې ویډیو نه به مو ډیر څه زده کړي وي. هغه متلونه چې په ورځني ژوند کې مونږ کاروو ټول هغه په دې ویډیو کې شته. نو ستاسو یو لایک موږ ته ډیره حوصله راکوي. تر بلې ویډیو د خدای په امان.